حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بارک راضی عمر صاحب به ویل دومره خوف درلود دی الله تعالی نه دومره ډار درلود او امید ته بیا ګوره دواړه طرفونه ویل به وای که چرته د قیامت په ورځ اعلان وسی الله تعالی وایي چې زه ټول مخلوقات جنت ته لیږم خو یو کس نه لیږم وای زه ډارېږم چې هغه یو کس به زه یم الله حضرت عمر وای عمر څوک د تاسو ته معلومات سته عمر هغه څوک ته چې نبی رسول الله والسلام د ده په باره کې وای لو کان بعدي نبیا لکان عمر کله ما نه وروسته پیغمبر راتلی هغه به عمر و او عمر هغه ده چې په دنیا کې زیری ورکول سوی عمر فی الجنه د عشره مبشرونه ده عمر هغه عمر ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای الحق ينطلق على لسان عمر حق خبره د عمر په ژبه جاری ده عمر هغه څوک ده چې د ده په باره کې راځي چې قرآن او وحی به د ده د رایې موافق را نازلې ده د ده رایه د الله تعالی رایه وه د ده مشوره د الله مشوره وه عمر هغه څوک د عبدالله ابن مسعود د ده په باره کې فرمای کان اسلام عمر فتحا وهجرته نصرا د حضرت عمر اسلام راوړل دا د اسلام فتح وه د چې اسلام راوړ اسلام په دنیا کې ښکاره سو وکانه هجرته نصرا او د چې د مکې نه مدینې ته هجرت وکړه دا د اسلام نصرت و د ده د اسلام د راوړلو په خاطر خدای پاک دی اسلام ته فتح هم نصیب کړه نصرت هم نصیب کړه دا وجه خالص د حضرت عمر د اسلام و دا عمر ده خدا عمر دومره ډاریږي څه وایي که د قیامت په ورځ دی الله له طرفه اعلان وسو چې ټول بندگان جنت ته بیایم خو یو بنده نه بیایم وایي زه ډارېږم چې هغه به زه یم سره د دې نه چې په دنیا کې زیری ورکول سوی دی جنت نو د ما او د تا څه مقام ده بیا ما او تا بیا څوک یو ما او تا ولې ونه ډار سو بل طرف ته دی الله د رحمت نه څومره امید لري حضرت عمر فاروق بیا وای که چېرته د قیامت په ورځ اعلان وسی چې ټول خلق ټول بندگان جهنم ته بیایم الله تعالی وایي خو یو کس نه بیایم یو نفر نه ما سوا چې جنت ته به یې لیږم نور به ټول جهنم ته لیږم وایي د ما امید ده چې هغه به م زه یم الله دومره امید لري دی الله د رحمت او دومره دی الله د عذاب نه ډارېږي دې ته ویل کېږي الایمان بین الخوف والرجا مسلمان باید وای همیشه خپل ژوند ټول د خوف او د رجا تر مابین تیر کړي د الله نه باید وای وم ډار سي او د الله د رحمت امید هم باید وای ولري دا دواړه چې د انسان سره ملګري بیا کار کېږي بلکې دا دواړه چې جمع یو عجیبه نتیجه ور باندې مرتب ده چې کله سړي کې دا دواړه خوف او رجا بیا د دې نتیجه دا راوځي چې خدای پاک دی خوف ختموي امیدونه دی پوره کوي چې کله سړی ډاریږي او په څنګ کې ورسره امید هم لري خدای دی خوف لري کوي او امید دی پوره کوي د دې لپاره دلیل دا ده حدیثو کې یو واقعه راځي د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو صحابي مریض شو د الله پیغمبر عیادت او پوښتنې ته ورغی دې صحابي ته وایي کیف تجدک څنګه صحت یې څنګه ده د صحابي په جواب کې ورته وایي انی ارجو الله و انی اخاف ذنوبی داسې نه ورته وایي چې یا جوړ یم یا روغ یم یا په تکلیف یم څنګه جواب ورکوي انی ارجو الله یا الله نه امید لرم خو و انی اخاف ذنوبی خو د خپلو ګناهونو نه سخت ډارېږم دا جواب یې ورکړ نبی علیه الصلاة والسلام د دغه صحابي د دې مریض صحابي په جواب کې وایي لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف دا دوه شیان نه جمع کیږي خوف او رجا د یو مسلمان په زړه کې په داسې وخت کې چې دی مړ کیږي مګر الله تعالی به ده ته هغه شی ورکړي چې دی امید لري او دی امید د رحمت لري وامنه مما يخاف او د کوم شي نه چې ډارېږي له هغه نه به خدای پاک دی په امن کې کیږي د دې حدیث نه معلومه سوه چې څوک زندگی او ژوند د دې دوه شیانو تر مابین تیروي خوف او رجا خدای پاک خوف ختموي او امیدونه پوره کوي او دغه صحابي امید څه شی وو دی الله د رحمت معامله چې د مرګ په وخت کې خدای پاک د رحمت معامله را سره وکړي نبی علیه الصلاة والسلام زیری ورکړي چې خدای به در سره کوي نو معلومه سو چې دا دواړه د انسان په زړه کې بیا داسې یوه قصه جوړېږي د دې ده نو خپل ژوند باید وایي سړی د خوف او د رجا تر مابین تیر کړي ټوله زندګي
صرف خوف چې د ډیر زیات خوف دام نه ده صحیح، ځکه سړی مایوسه کېږي. بعضې وخت کې کړي تاسې فکر یو سړی ډیر ګناهونه کړي، عمر یې 80 کالو ته رسېدلی، خو دومره ناامیدی، دومره ډارېږي، توبه هم نه وباسي او وایي چې اوس به مې خدای پاک کله وبخي، ځکه چې ټول عمر دې په ګناهونو کې تېر کړی. نو دومره زیات ډار چې هغه نه مایوسي پیدا کېږي، دومره خوف هم نه ده په کار. په خوف کې اعتدال او په رجا او په امید کې اعتدال، دواړه طرفونو ته باید سړی معتدل اوسېږي. ځکه مایوسي د الله د رحمت نه، دا کفر د کفر. قرآن عظیم شان کې الله فرمایي ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، دی الله دی رحمت نه نه امیده کېږي مگر ګمراهان. د دې آیت نه معلومه شو چې مایوسي دی الله د رحمت نه امیده کېدل دا ګمراهي، د ګمراهي کفر ده. نو د الله د رحمت نه به کلم نه امیده کېږي. او بل طرف ته امید په باره کې هم باید وایي سړی ډېر امید ونه لري، امید هم خپل اندازه لري. د اعتدال په درجه باندې باید وایي سړی اوسېږي. بعضې وخت کې سړی کم خوف لري، امید ډېر لري، نو د دې د وجې نه بیا دی غافله کېږي، دی بیا بې پرواهه کېږي، بیا ګناهونه کوي او بیا وایي الله غفور او رحیم ده. لکه چې موږ وایو تاسې په زمانه کې اکثره خلکو همدا جواب ده چې تور ته دا ګناه ولې کوې، الله غفور او رحیم ده. نه، دا امید نه ده، دا غفلت ده، دا لاپرواهي ده، دا بې پرواهي ده. دا په شریعت کې جایز نه ده دومره امید ساتل چې ګناه کوې، بلکې امید خو د ګناه نه مخکې په کول پکار ده چې سړی ګناه نه کړي امید ولري چې الله رحم را باندې کوي، او چارې ګناه وکړي او بیا وایي. د دې په باره کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عاجز بنده، عاجز انسان هغه ده چې خپل نفس تابع ګرځولی نه وي، بلکې د خپل نفس دی تابع وي، خپل نفس خپل خواهش چې څه ورته وایي همغسې کوي. بل طرف ته وتمنى على الله، امیدونه یې هم د الله سره تړلي، ګناه کوي او امید په الله تعالی باندې، الله غفور ده والله رحیم ده. دا کار نه ده په کار. نو به دومره زیات امید لري چې د هغه د وجې نه بې پرواهي او غفلت پیدا شي، نو به دومره ډېر زیات ډارېږي، دومره ډېر خوف چې د هغه د وجې نه مایوسي پیدا شي. بلکې په دې دواړو کې بین بین، نه به ډېر خوف وي او نه به ډېر امید وي، او دواړه د مسلمان لپاره ضروري دي، هم خوف او هم رجا. ځکه خو بزرگان وای الایمان بین الخوف والرجا، ایمان د دې دواړو تر مابین ده. نو خوف ډیر ضروری ده. د خوف باره کې یو عالم د قاضي ابوالحسین نمیږي رحمه الله، هغه وای الخوف زمام بین الله و بین عبده. خوف او ډار دا دی الله او دی الله دی بنده تر مابین پړی ده، پړی. بیا وای و ان انقطع زمامه هلك مع الهالكين. که دغه پړی وشکې، دغه رابطه که کټ سوه دی الله او دی بنده تر مابین، هلك مع الهالكين، دا بنده برباد سو، دا تباه سو، دا هلاک سو دا کس. نو خوف دا یو پړی ده، دا یو رسی ده، دا یو تار ده دی الله او دی بنده تر مابین. باید وی دا تار او دا رسی کله ونش کیږي. او کله چې په یو چا کې خوف نه وي، بیا دی هر قسمه ګناه کوي، او چې خوفي بیا هر قسمه نیک کار دی کوي. ځکه فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمای من اخاف الله دله الخير على كل خير، دله الخوف على كل خير. څوک چې د الله نه ډارېږي، دا د ده ډار د ته لاره ښیي د هر نیک لاره. دا چې د الله نه ډارېږي کلم دی بد کار ته نه ورنږدې کېږي، همیشه به دی ډارېږي، ځکه د الله خوف په زړه کې پروت ده. نو د چا چې د الله خوف په زړه کې پروت وي، هغه همیشه د خیر کار کوي او د شر کار نه ځان بچ کوي. نو خوف الهي دا د مسلمان دپاره یوه ذمهداري او ضروري ده. احادیثو کې د دې په باره کې ډیر څه راغلي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، د حضرت ابو هریره حدیث ده، ما او تا ته وایي والذي نفسي بيده، قسم مې دی په هغه ذات باندې چې د ما سا د هغه په قبضه کې ده، لو تعلمون ما اعلمو، که چېرته تاسې ته د هغه شیانو درک وایي چې ما ته ده، کوم شیان چې ما ته معلوم دي، که دا تاسې ته معلوم وایي. د دې شیانو نه څه مراد؟ د نافرمانو خلکو سزا، دارنګه د سرکشو خلکو سره د قیامت په ورځ سخت حساب. مولا علی قادر رحمه الله دا شیان یاد کړي. دارنګه اسرار و کشف، بعضې داسې شیان چې پیغمبر ته معلومیږي امتیانو ته نه دي معلوم. دارنګه و خبث النیات، د انسانانو د نیتونو بدوالی، دا هغه شیان دي چې د مولو تا نه پټ دي. د الله پیغمبر فرمایي که دا تاسې ته معلوم وای، ما ته خو معلوم دي،
نو بیا به م څه کړي وو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا ډېر زیات به م زړلي ول او ډېر کم به م خندلي ول خندل به م نه خندا به نه درتله خوب به درنه هېر خندا به هېره وه چې که چېرته دا شیان تا ته معلوم وي دا د الله تعالی فضل داسې د موږ تاسې سره داسې د درمیاني معامله کړې دا شیان یې ما تا ته نه دي ښودلي که دا یې ښودلي وای نه به په بازار کې ما ته خرید او فروخ کړی وای او د ماو د تاجې به بیا صحرا وه منډې به م وهلې ځکه همدغه یو روایت بل روایت داسې هم راځي نبي علیه الصلاة والسلام بل جي کې داسې هم فرمایي د حضرت ابوذر غفاري روایت ته وای زه وینم هغه شیان چې تاسې نه وینئ و اسمع ما لا تسمعون او هغه شیان زه اورم چې تاسې نه اورئ بیا وای اطت السما وحق لها ان تئط اسمان یو قسم شور کوي هره ورځ لکه څنګه سړی په چارپایي باندې یا په کټ باندې ناست شپږو کسان غچی کوي دارنګه د اسمان غچی خیزي بیا د دې غچي دپاره یې وجه بیان کړی چې د اسمان ولې غچی کوي وایي ځکه غچی کوي والذي نفسي بيدي ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك فيها په ټول اسمان کې د څلورو ګوتو په اندازه باندې خالي ځایم نسته مګر په ټولو کې ملایکې دي د اسمان په ملایکو درون ده لکه څنګه کټ چې په انسانانو درون سي غچای کوي دارنګه دا ټول اسمان په ملایکو سره درون د ټول د ملایکو نه ډک ده خو دا ملایکه هلته څه کوي واضعا جبهته ساجدا لله ټول ملایکه هلته چې دي په سجده باندې دي چې الله پیدا کړي تر قیامت ورځې پورې سجده کوي د الله په عبادت کې اخته وي نو د دې وجې نه په اسمان کې یو قسم غچی ده بیا ما خبره بیا کوي وایي که چېرته تاسې ته هغه شیان معلوم وایي چې ما ته معلوم دي نو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ډېر کم به م خندل او ډېر زیات به م زړل او بیا وایي وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات په نرمو بسترو باندې به م د خپلو بیبیانو نه خوندونه او لذتونه م نه واخیستې خپلې ښځې به م پرې ایښې وې که چېرته تاسې ته درک وایي ولخرجتم الى الصعودات او دښتو ته به وتلي وای په کلي کې به نه وی ناست په ښاریاتو کې به نه وی د ډار د وجې نه به دښتو ته تللي وای هر څه به م پرې ایښي ول تلجؤون الى الله هلته به م پناه الله تعالی ته وړله دا شیان که چېرته تاسې ته معلوم وای دا حدیث ته حضرت ابوذر غفاري نه رانقله همدغه ابوذر غفاري بیا وای افسوس کوي وای یا لیتنی کنت شجرة تعضد کاش کې زه یوه ونه وای او کټ کېدلی زه په دې دنیا کې پیدا نه وای زه یو انسان نه وای زه یوه ونه وای او خلکو کټ کولی دا د حضرت ابوذر غفاري خوف ده خو په دغه یو لوی امتحان کې چې نه ختمېدونکی امتحان ده د انسان د پیدایش نه ونیسه د انسان تر مرګه پورې په دغه امتحان کې دوه شی د ما له تا نه غوښتل کېږي باید دا دوه ما ته همیشه لرو یو خوف او بل رجا یو د الله نه ډار په دې ټوله زندګي کې باید وی سړی د الله تعالی نه وډار شي او بل د دې سره سره په څنګ کې باید وی سړی د ډار سره سره امید هم ولري د الله تعالی د رحمت نه امیدي نه ده پکار او الله رب العزت د نیکو بندگانو یو صفت بیان کړی په 21مه سپاره کې الله فرمایي وای نیک بندگان هغه دي تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې د شپې د دوی ډډې د بسترونو نه لري خوب نه کوي د شپې د الله تعالی د پاره ذکر کوي لمونځ کوي تهجد کوي دا صفت بیان کړی خو داسې صفت بله مو سره بیان کړی یدعون ربهم خوفا وطمعا ډډې د بسترونو نه لري وي خو په داسې حال کې چې د الله تعالی نه دعا غواړي د خوف د وجې او د تمې د وجې ډارېږي م ترې نه خو بل طرف ته د رحمت نه ناامید هم نه ده دا داسې صفت ده چې الله تعالی د نیکو خلکو صفت په قرآن کې دا ذکر کړی او بل چې کې فرمایي و اما من خاف مقام ربه او هر هغه بنده دی ما چې د دې نه په دنیا کې ډارېږي چې د قیامت په ورځ به د الله مخې ته څنګه درېږم څنګه به ورسره مخامخ کېږم ونهى النفس عن الهوا او خپل نفس چې د خواهشاتو نه منع کړی وي د خواهشاتو نفسانی خواهشاتو تابعداري نه یې کړې نو د دې دپاره بیا سخت زیری ده په قرآن کې فإن الجنة هي المأوى د دغسې انسان دپاره چې خپل نفسانی خواهشات هم کنټرول کړي وي او د الله نم ډارېږي یره لري د دغسې کس دپاره جای جنت ته مأوا جي ته وایي د ده د اوسېدا جای هغه جنت ته دی به جنت ته ځي نو خوف الهي
دا د هر مسلمان دپاره ضروري ذمهداري ده. څوک چې ځان ته مسلمان وایي په زړه کې به خامخا د الله تعالی نه ډار لري، خوف به لري.